د نړۍ لس غوره هوایي ځواکونه د کوم هیوادونو دي؟ هوایي ځواک د جنگي طیارو، جنگي جیټو، لیږدونکي طیارې، بم غورځونکي او همدارنګه په دې وروستیو کلونو کې بې پیلوټه الوتکو ته ویل کیږي. موږ په دې ویډیو کې د لسو هیوادونو چې تر ټولو ستر هوایي ځواک لري په اړه معلومات وړاندې کوو. هیله ده چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو له دوستانو سره شریک کړئ. لسم، د آلمان هوایي ځواک. د آلمان هوایي ځواک د اروپا اتحادیې دریم لوی هوایي ځواک دی او د 2,500 نفره پرسونل سره له 460 پیلوټ لرونکو طیارو سره چې له ټولو څخه مشهوره جیټ یې یورو فایټر تایفون ده چې تقریبا 140 دغه ډول طیارې لري. د دې ترڅنګ دا هیواد د 90 دانو هلیکوپټرو سره او 15 دانې روزنیزې طیارې لري. نهم، د جنوبي کوریا هوایي ځواک. د جنوبي کوریا هوایي ځواک اوس مهال له 6,500 نفره پرسونل سره د 200 پیلوټ لرونکو طیارو سره د 400 دانو جنگي طیارو چې 40 دانې هلیکوپټر دي د دې ردبندي په نهم ځای کې شتون لري. د دې هیواد اصلي جنگي طیارې F-15 طیارې دي چې تقریبا 13 داسې ډول طیارې لري او تقریبا 8 دانې نورې هم د تولید په برخه کې دي او 160 نورې F-14 ډول طیارې، 59 F-15E ډول طیارې، 8 دانې جنگي جیټې او له 100 څخه زیات F-15 ډوله قدیمي طیارې لري. د دې هیواد زیاتې چورلکې د ځمکني ځواکونو په اختیار کې دي او تقریبا 20 دانې نورې د روزنې لپاره دي. اتم، د جاپان هوایي ځواک. د جاپان هوایي ځواک 50,000 نفره پرسونل لري چې تقریبا 250 دانې پیلوټ لرونکي طیارې لري چې له 250 څخه زیات یې جنگي مدرنه طیارې دي او تقریبا 8 دانې هلیکوپټرې لري. د جاپان اصلي جنگي طیارې تقریبا 14 دانې F-15 طیارې دي چې تقریبا 140 دانې نورې د تولید لاندې دي. ترڅنګ یې 155 دانې F-15 ډوله طیارې، 2 دانې F-2 ډوله طیارې چې د F-14 جیټو په ډول جوړې شوي دي دا هیواد د خپل ځان سره لري او تر 265 دانې روزونکې طیارې په اختیار کې لري. اووم، د فرانسې هوایي ځواک. دغه ځواکونه اوس مهال 140,000 نفره پرسونل لري او تقریبا 640 دانې پیلوټ لرونکي طیارې چې تقریبا 150 دانې جنگي مدرنه جیټې او 70 دانې هلیکوپټر دي. دا هیواد یې له خپل ځان سره لري. د دې هیواد اصلي جنگي طیارې 110 دانې سورافان او 40 دانې میراج 2000 ډوله طیارې دي. ترڅنګ یې تقریبا د 120 دانو روزنیزو طیارو په درلودو سره په نړۍ کې ستر قدرت بلل کیږي. شپږم، د بریتانیا هوایي ځواک. د بریتانیا هوایي ځواک د 33,000 پرسونل په درلودلو سره او له 550 زیاتو پیلوټ لرونکو طیارو سره
چې اوسمهال اضافه له 160 دانو څخه یې څو منظوره جیټ او تقریبا 90 دانې هلیکوپټر دي له خپل ځان سره لري. د دې هیواد اصلي جنگي جیټ 18 دانې F-15 پټکاره تیاري دي او 138 دانې نورې په راتلونکي کلونو کې د دې هیواد هوایي ځواک ته به اضافه شي. ترڅنګ یې د دې هیواد هوایي ځواک 142 یورو فایټر تایفون تیارې لري. د دې هیواد د هوایي ځواکونو جالبه خبره دا ده چې د دې هیواد هوایي ځواک د نړۍ تر ټولو پخوانی هوایي مستقله ځواک بلل کیږي. پنځم، د اسرائیل هیواد هوایي ځواک. د دې هیواد هوایي ځواک تر ټولو کامیابه هوایي ځواک په نړۍ کې دی چې اوسمهال تقریبا 40,000 نفره پرسونل لري او تقریبا 650 دانې پیلوټ لرونکي تیارې لري چې له 304 دانو څخه زیات یې څو منظوره تیارې دي. د دې هیواد اصلي جنگي تیارې 22 دانې F-15 ډوله تیارې دي او 50 دانې نورې له همدې ماډل څخه د تولید په حال کې دي. ترڅنګ یې دا هیواد اضافه له 58 دانو د F-15 ایږي او 240 دانې F-14 تیارې په اختیار کې لري. جالبه خبر د دې هیواد په اړه دا ده چې د دې هیواد پیلوټان نړیوال ریکارډ لري چې په نړۍ کې تر ټولو کامیابه پیلوټان دي. څلورم، د هند هوایي ځواک. د هند هوایي ځواک اوسمهال تقریبا 140,000 نفره پرسونل لري. 1,250 دانې جنگي تیارې لري چې 1500 دانې یې څو منظوره جنگي تیارې دي چې له دې جملې څخه 260 دانې سخوس او 40 دانې داوسرافان د تولید په برخه کې دي. 40 دانې میراج 2000 او 60 دانې میک 9 18 دانې هلنجاز او 121 دانې میک 21 قدیمی تیارې لري. د دې هیواد په اړه واقعیت دا دی چې د څلورم نسل جنگي تیارو طراحي او د جوړولو په برخه کې ستر پیشرفت په نړۍ کې ترسره کړی دی او البته هند د روسیې هیواد سره په همکارۍ کې د جنگي تیارو د 5م نسل په جوړولو کې په هڅه بوخت دی. دریم، د چین هیواد هوایي ځواک. د دې هیواد د هوایي ځواک د نړۍ له لویو هیوادونو څخه بلل کیږي چې تقریبا 398,000 نفره پرسونل لري او 3,000 پیلوټ لرونکي تیارې د خپل ځان سره لري چې 1,600 دانې جنگي جیټې دي چې تقریبا 380 دانې پخوانۍ تیارې دي چې له کاره لوېدلې دي. ولې د دې هیواد څو منظوره جیټې اوسمهال له 100 څخه زیات پټکاره جیشل موډل دي او 40 دانې سوخو 15 شپږ دانې سوخو 10 130 دانې شینګیانګ جی 14 او 300 دانې شینګیانګ جی 11 چې د سوخو 20 موډل په ډول دي له ځان سره لري. ترڅنګ یې 500 دانې جی 10 او 15 دانې سوخو 2 له ځان سره د خدمت په حال کې لري. جالبه خبره دا ده چې د دې هیواد هوایي ځواک په آسیا کې تر ټولو ستر هوایي ځواک لري. دوهم، د روسیې هوایي ځواک. د دې هیواد هوایي ځواک اوسمهال 1,48,000 پرسونل لري او تقریبا 3,300 دانې پیلوټ لرونکي تیارې لري چې له دې جملې څخه 1,300 دانې یې هلیکوپټر دي او 650 دانې یې څو منظوره جنگي جیټې دي. د دې هیواد مدرنه څو منظوره تیارې سوخو 50 ډوله تیارې دي چې په مجموع کې 80 دانې نورې هم د تولید په برخه کې دي. ترڅنګ یې سوخو 15 چې د روسیې هیواد له مشهوره تیارو څخه دي اوسمهال دا هیواد 88 دانې په اختیار کې لري او 112 دانې سوخو 10
15 دانې میګ 15 چې اوس مهال د جوړولو په برخه کې دي، 192 دانې سوخو 28، 120 دانې میګ 29، 115 دانې میګ 11 د خپل ځان سره لري. روسیا اوس مهال د زیات شمیر جنگي تیارو په درلودو سره د نړۍ له لویو ځواکونو څخه بلل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو هوایي ځواک دغه ځواکونه اوس مهال اضافه له 3,40,000 هوایي پرسونل په درلودو سره هم د قدرتمندو هیوادونو په لیست کې دی. دا هیواد 5200 پیلوټ لرونکي طیارې لري چې په ټولیز ډول 5600 بې پیلوټه طیارې لري. جالبه ده په دې پوه شو د دې هیواد د هوایي ځواکونو بودیجه 165 میلیارده ډالره ده چې تقریبا د چین هیواد د دفاعي بودیجې سره برابره ده. د 5200 پیلوټ لرونکو طیارو څخه 1800 دانې یې څو منظوره جیټي دي. دا هوایي ځواک د 195 دانو F-22 راکټور، 200 دانې F-15 لایټنینګ 2، 900 دانې F-14 جنگي طیارې، تقریبا 210 دانې F-15 ایګي او 218 دانې د F-15 ډوله طیارې لري. د دې هیواد هوایي ځواک اضافه له 2400 څخه څو منظوره جیټو او د دې طیارو د 5م نسل په درلودو سره د نړۍ تر ټولو لوی هوایي ځواک بلل کیږي. او د یادونه وړ ده چې د دې هیواد هوایي ځواک 800 دانې طیارې په بهرنیو هیوادونو کې شتون لري چې په دې تعداد طیارې د هیواد څخه بهر تقریبا د یو هیواد له ټول هوایي ځواک سره برابره ده.